د کابل ښاریان له ډېر غټ ګواښ سره مخ دي. هوا دومره ککړه شوې ده چې 526 درجې خرابه ده. هوا مکمله زهرجنه ده. هغه و چې اشرف غني غوسه شو او مستقیم یې معین خوشحال سادات ته زنګ ووهه او ورته یې ویلي چې دا شی ماته د زغملو نه دی، عملي اقدام وکړه. ملګرو راځئ چې خوشحال سادات ځینې عملي ګامونه واخیستل چې هغه څه دي ویډیو تر اخره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوله نو خوشحال سادات ته حتما او ضرور لایک ورکړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل د ککړې هوا له امله 15 ستر مرکزونه د آریا او ګلبهار ټاور، ښارګوټي، د ممتاز محل، خلیج او استقلال د ودونو هوټلونه د کورنیو چارو وزارت له لورې وتړل شو. د چاپیریال ساتنې ملي اداره په خپل یو راپور کې وایي چې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین جنرال خوشحال سادات د امنیه قومندانۍ مسؤلین او د کابل ښاروالۍ مسؤلینو سره په ګډه دوی نن ماښام په کابل ښار کې د هوا ککړتیا له امله 15 ستر مرکزونه تړلي دي. په دغه مرکزونو کې د آریا او ګلبهار ښارګوټي، د ممتاز محل، خلیج او استقلال د ودونو هوټلونه شامل دي چې نن وتړل شول. په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د جلالت مآب ولسمشر په امر دغه لوړپوړي دولتي پلاوي د هوا ککړتیا د راکمولو او مخنیوي او قدرمنو هیوادوالو د شکایتونو په اساس یادې سیمې له نږدې وکتلې او په معیاري او اساسي توګه د سونګ سیسټمونو د جوړولو او فلټرونو د لګولو پورې د یادو ښارګوټو او هوټلونو فعالیتونه بند کړل. په دغه مهال د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین خوشحال سادات ویل چې هیچاته به اجازه ورنکړي چې د کابل ښار هوا ککړه کړي. هغه زیاته کړه چې سره له دې چې د ښارګوټو، هوټلونو، لوړپوړیزو ودانیو او نورو فعالیتونو خاوندانو ته مهلت ورکول شوی دی، خو بیا هم دوی سرغړونه کوي. موږ به قانون پرې پلي کړو او هر قانون ماتونکی به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په دغه خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې د نظارت او تفتیش په نتیجه کې تر اوسه پورې د کابل ښار کې 28 فعالیتونه د هوا ککړتیا د منابعو په تور پیژندل شوي دي او ډېر ژر به وتړل شي. همداراز هغه ضرب الاجل چې دوی ته ورکړل شوی و نن پای ته ورسید او له دې وروسته به ټول ښار کې د نورو مواردو د پیژندلو په تړاو جدي تفتیشونه روان شي. دا ګامونه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د کابل ښاریان ډېر سخت غوسه او په قهر ول، ځکه وضعیت ډېر زیات خراب و. د امنیتي ستونزو ته خلک دومره خفه نه ول لکه چې د هوا ککړتیا ته دوی اندېښمن ول. د کابل ککړې هوا ګڼې اندېښنې راولاړې کړې دي او د کابل ښاریان یې لاره ورکه کړې ده چې دوی نه پوهېږي چې څه وکړي او ترڅنګ یې ولسمشر غني خاص د ککړې هوا د مخنیوي لپاره غونډه ترتیب کړې وه چې څنګه یې مخه ونیسو. ملګرو، که تاسو کومه ښه او بهتره طرحه لرئ نو موږ سره حتما شریکه کړئ. ژمي موسم پر رسیدو سره د کابل هوا د ککړتیا له امله کابل د نړۍ په کچه د ککړې هوا لومړی ښار ونومول شو. د ډبرو سکرو، نفتو، ګازو او نورو سونتوکو څخه د ګرمولو لپاره ګټه نه اخیستل، د خښتو بټیو او کیمیاوي فابریکو فعالیتونه، د جنراتورونو لوګي، د موټرونو لوګي او تګ راتګ هغه څه دي چې له امله د کابل هوا ورځې تر بلې ډېره ککړېږي. د هوا له سړېدو سره کابل هره ورځ د ککړو ښارونو په درجه بندۍ کې لومړی ځای لري. ولسمشر غني د هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي له کمیسیون سره په ګډه ناسته کې د کابل هوا د ککړتیا په زیاتېدو ډېر سخت غوسه شو. د کابل ککړه هوا یې د کابل اوسیدونکو لپاره وژونکې وبلله او هغوی چې د کابل هوا د ککړتیا اصلي عاملین دي ورسره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. غني له کابل ښاریانو غواړي هغه توکي چې د هوا ککړتیا د کچې پر لوړوالي کې رول لري ګټه نه اخیستل دې ترې راکم کړي او پر ځای دې له بدیلو لارو کار واخلي. د قانون او معدن وزارت وایي هره ورځ د هیواد د ډبرو سکرو له کانونو 15,000 ټنه اخراجېږي چې په دې توګه په سله کې 80 سلنې مصرف رسیږي. د ډبرو سکرو استعمال د کابل ښار د هوا ککړتیا تر ټولو لوی لامل بلل کېږي. شپې مهال د کابل هوا ککړتیا تر 526 درجو رسیږي، په داسې حال کې چې د هوا د کیفیت سټنډرډ 251 درجو ته د هوا ککړتیا لوړېدل دي د تنفس لپاره خطرناک
وژونکي بولي. په ورته مهال د هوا د ککړتیا د مخنیوي ارګانونه خبر ورکوي چې سرله سببه د هیواد ککړتیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر غني لارښوونې پر ټولو ښاریانو عملي کوي او د اړتیا پر مهال به له زور کار واخلي. د هوا ککړتیا له امله هر کال په نړۍ کې له 2.2 میلیونه ډیر خلک پر تنفسي ناروغیو اخته کیږي. د کابل له 80 سلنه ډیر اوسیدونکي داسې هوا تنفس کوي چې د کیفیت له مخې او د تنفس لپاره مناسبه نه ده. د هوا ککړتیا سره زرګونه ښاریان پر بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. له امله له وخت وړاندې خپل ژوند بایلي چې په همدې توګه افغانان هر کال د هوا ککړتیا له امله له جګړې هم زیاته قرباني ورکوي. په هم مهاله توګه د افغانستان په ګاونډ کې د نوي ډیلي، کراچي او لاهور ښارونه هم د هوا د اندېښنې وړ تر کچې ککړه شوې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه او پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.